د قرآن کریم فضائل دا مونږ او تاسو د علماو نه اورو. الحمدلله په دې ایمان لرو چې قرآن کریم بهترین کتاب دی. خو لیکن علماء کرام د قرآن عظیم الشان په باره کې لیکي چې قرآن کریم الله تعالی د مکی مکرمه پمزکا په عربی ژبه باندې نازل کا. سره د دینا چې د جغرافیې د لحاظه د ازمکه زمونږ او ستاسو ډیر وسعت لري. راز او حکمت څه شی و چې رب العالمین قرآن کریم د مکی مکرمه پمزکه نازل کا. بیا په مخ د مځکه باندې مختلف اقوام اوسېږي، د مختلفو ژبو خاوندان اوسېږي. دې کې راز او حکمت څه شی چې رب العالمین قرآن کریم په عربی ژبه نازل کا او اول مخاطب په دغه بهترین کتاب سره په هغې وخت کې عربان وګرځول. راز څه شی و؟ علماء مختلف حکمتونه ذکر کړي. یو اساسی و بنیادی حکمت دا ذکر کړي چې قرآن کریم الله تعالی عربانو ته راولیږه اولا او په عربی ژبه یې راولیږه. دې کې راز دا دی چې قرآن کریم په ډیرو احکامو مشتمل دی. قرآن کریم کے اوامر دی، قرآن کریم کے نواہی دی، قرآن کریم کی ځینې داسې احکام دی چې هغې تعلق د انسان د ډانچې سره دی چې عالم صغیر ورته وایي. قرآن کریم کې ځینې داسې احکام دی چې د هغې تعلق د عالم کبیر سره دی، د بیرون دنیا سره دی. داسې احکام پکې شته چې زه ورته باندې مخاطب یو په انفرادي طور چې انسان ځان سم کا. د هغې نه زموږ او ستاسو شریعت تعبیر په تهذیب الاخلاق کوي. داسې احکام پکې شته چې د هغې تعلق د ښار سره دی، د هغې تعلق د انسانانو سره دی، د هغې تعلق د اجتماع سره دی، د هغې تعلق د ښار د نظم د برابرولو سره دی. هغې احکامو ته علماء کرام سیاست مدنی وی. په دې اعتبار باندې په ځان باندې یو حکم منل دا خو ټیک ده، د انسان تر وسه به وي، خو په بل چا باندې یوه خبره منل دا یو همت غواړي، دا شجاعت غواړي، دا زړورتوب غواړي. داسې وخت چې د قرآن کریم د احکامو سره خلک اشنایان نو، په مخ د مځکه باندې د مختلفو دینونو خلک اوسېدل. چا د لمر عبادت کو، چا د ستورو عبادتونه کول، چا د بوتانو عبادتونه کول، چا عیسی علیه السلام ته ابن الله ویلې، چا عزیر علیه السلام ته ابن الله ویلې، چا د اور عبادت کو. د مختلفو نظرونو خلق په مخ د مځکه موجود و او دې دوران کې رب العالمین داسې یو بهترین کتاب راولیږه چې په هغې کتاب کې داسې احکام وه چې خلکو ته ویل ای خلکو دا تاسو چې په کم نظر یی دا نظریه مو غلطه ده. د الله تعالی نه ما سوا بل څوک د بندګۍ حقدار نشته دی، یوازې او یوازې رب العالمین د بندګۍ حقدار دی. طبعا چې په یوه معاشره کې د مختلفو نظرونو خلک سکونت کوي او بیا داسې یو پیغام راشي چې د ټولو خلکو ته وایي چې ستاسو نظر او عقیده غلطه ده او په هغوی باندې د خپل حکم تطبیقوي، دا اسانه کار نه وي. د یو ملک رواج ماتول دا اسانه کار نه دی، د یو چا نظر بدلول دا اسانه کار نه دی. دا یو قوي عزم غواړي، دا یو شجاعت غواړي، دا یو زړورتوب غواړي. په دغه اساس او بنیاد علماو لیکلي په مخ د مځکه باندې په اقوامو کې غیرتي قوم، په قومونو کې شجاعتمند قوم هغه عربان وه او د قرآن کریم تطبیق شجاعت او زړورتیا ته ضرورت لرو ده. په دې وجه باندې رب العالمین اول مخاطب په قرآن کریم عربانو ګرځوله.
او دا مونږ او تاسو د دې شاهدان یو. الحمدلله د غیرت په میدان کې که عربان نوم لري داسې به ووایم چې د غیرت په میدان کې افغانان نوم لري. په مخ د مځکه ډېر اقوام اوسېږي. د دې قرآن کریم بې عزتي په ډېرو اسلامي ملکونو کې وشوه. د دې قرآن کریم توهین په ډېرو اسلامي ملکونو کې وشوه. د دې قرآن کریم علما په ډېرو اسلامي ملکونو کې اوسېږي. د دې قرآن کریم مدارس په ډېرو اسلامی ملکونو کې شته. خو لیکن چې د الله تعالی احکام دای په میړانه تطبیق کړل. د قرآن کریم غچ او انتقام یې واخیسته. د قرآن کریم اواز د دنیا کنج کنج ته ورسو او د قرآن کریم دفاع په میړانه باندې وکړله. دا افغانان و به وایما چې افغانانو که دا میړانه کړې ده دا د هغې شجاعت او غیرت برکت دی چې کم شجاعت او غیرت د الله تعالی افغانان برخمن ګرځولي دي. معلومیږي دا چې د قرآن کریم تطبیق شجاعت ته ضرورت لري، زړورتوب ته ضرورت لري. عربان په هغې وخت کې غیرتي قوم و. الله تعالی قرآن کریم هغې ته راولېږه. نن دا ویاړ رب العالمین مونږ او تاسو ته نصیب کړی. الله تعالی دې تل تر تله زمونږ او ستاسو نصیب ولري. قرآن کریم چې تطبیقوي غیرت ته ضرورت دی. دا مو نن د غیرت ثمره ده. که د دنیا د مسلمانانو غوندې موږ هم ویلي وای چې حکمت عملي پکار دی، د دنیا د علماو غوندې زموږ علماو هم ویلي وای چې کفار ډېر دی او موږ کم یو، هغې سره اسباب ډېر دی او موږ اسباب نه لرو، او هغې هم د خپلو زموږ د علماو هم د خپلو شاګردانو عوامو ته د بېغیرتۍ درس ورکړی وای. نن به هم کفار په موږ مسلط وای په دې مېړانه او د دغې سپین بیرغ لاندې د رب العالمین د کتاب خدمت به مو نه وای کړی. نن چې په مېړانه د خپل کتاب خدمت کوو او د ناس په انداز کې مو خپله غېږه کې نیولی، دا برکت د شجاعت دی او د زړورتوب دی. قرآن کریم په تطبیق کې شجاعت ته ضرورت لري. الله تعالی دې زمونږ او ستاسو تل تر تله نصیب ولري. دویم قرآن کریم الله تعالی په مخ د مځکه بیا په مکه مکرمه کې نازل کا. راز پکې څه شی دی؟ علماو لیکلي وجه دا ده چې دا سرزمین د مکې مکرمې بیا خاص کر هغه ځای چې په کم ځای کې خانه کعبه موجوده ده، د جغرافیې د لحاظه چې وګورو د دې ټولې دنیا وسط او د ټولې دنیا منځ دا همدغه د مکې مکرمې دی. دا نور ټوله دنیا د جغرافیې د لحاظه د دې ځای نه راته ده او دا ځای مرکز دی، دا ځای وسط الارض دی، د ځمکې منځ دی. الله تعالی قرآن کریم په هغه مځکه را نازل کا. راز پکې څه شی دی؟ وایي ځکه هغه ځای د دنیا مرکز و او پیغام د دین اسلام چې څنګه د مرکز نه اطرافو ته خورېږي نو د اطرافو نه مرکز ته په هغې کچه باندې نه خورېږي. یو سړی مرکز کې اوسېږي، یو سړی اطرافو کې اوسېږي، یو سړی مرکز کې یو خبره کوي، اطرافو والا په اطرافو کې خبره کوي. د اطرافو خبره مرکز ته که رارسېږي ډېر وخت به وغواړي، خو که په مرکز کې یوه خبره وشي هغه اطرافو ته زر رسېږي. ولې؟ مرکز ته د ټولو د اطرافو رجوع وي، ټول خلک ورته را روان وي. الله تعالی قرآن کریم هغه مرکز ته راولېږه د دې وجې نه چې د قرآن کریم پیغام دنیا ته خورول پکار وه او پیغام د مرکز نه خو خورېده. الله تعالی ځکه هلته نن نازل کا. داسې به ووایمه معزز سامعینو الحمدلله نن چې د دغې ځای نه زمونږ او ستاسو د رب العالمین د کتاب پیغام خورېږي. دا دومره ګڼ انداز کې چې دلته راغونډ یو دا مرکز دی، دا حیثیت د مرکز دی. که مرکز نه وی اطرافو کې وی ممکن دومره خلکو پکې اشتراک نه وی کړی. مرکز ته خلک رجوع کوي چې دا ځای زمونږ او ستاسو د مرکز حیثیت لري. مسؤلیت مو څه شی دی؟ د اطرافو د خلکو ذمهواري دا وي چې د خپل مرکز تر څنګ ودرېږي. د مرکز د خلکو ذمهواري هم دا وي چې خپل مرکز مضبوط کړي او تر څو پورې چې د مسلمانانو په لاس کې د توحید مرکز وي او دا مرکز د توحید آزاد وي په آسانه باندې د رب العالمین د کتاب پیغام دنیا ته خورېږي. الله تعالی دې د دې خدمت توفیق هم موږ او تاسو ته نصیب کړي.
عوام ورونو مسؤلیت مو دا دی خپل مراکز آباد کړئ. مسؤلیت مو دا دی چې دغه کتاب په تطبیق کې میړانه وکړئ، د شجاعت نه کار واخلئ، د زړورتوب نه کار واخلئ، د خپل علماو د مدارسو ترڅنګ ودرېږئ. ان شاء الله د الله تعالی وعده ده چې چا زما په کتاب منګولې ولګولې سعادت د دنیا م ورکوم، سعادت د آخرت م ورکوم. یوه خبره د خپلو طالبانو ورونو ته کوم، خلاصه د هغې دا ده. آیت مې ولوسته، رب العالمین فرمای ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین. رب العالمین و یقینا خامخا دا کم اسمان چې مځکې ته نږدې دی دا مونږ په ستورو ښایسته کړی، وجعلناها رجوما للشیاطین، او دا ستوري مونږ د شیطانانو دپاره ویشتونکي ګرځولي دي. رب العالمین فرمای دا اسمانونه طبقات لري، یو دغه اسمان چې دا لاندې مځکې ته نږدې دی، رب العالمین وایي دا مې په ستورو ښایسته کړی او دا ستوري مې د شیطانانو دپاره ویشتونکي ګرځولي دي. اسمان په ستورو څنګه ښایسته دی؟ موږ او تاسو که د شپې بر اسمان ته ګورو، واړه ستوري مختلفو رنګونو والا ستوري موجود دي. کله چې انسان په دې کائناتو کې تفکر کوي او دې ستورو ته ګوري، واقعا یو عجیبه نظاره ده. دا د اسمان ښکلا په همدغې ستورو باندې ده. که دا ستوري نه وی په دې اسمان کې، یوه تکه توره فضا به خوره وی، زینت به نه وی، ښکلا به نه وی. رب العالمین وی اسمان مې په ستورو ښایسته کړی. خو دویم وجعلناها رجوما للشیاطین، خدای تعالی وی دا ستوري مې د شیطانانو دپاره ویشتونکي ګرځولي. ستوري شیطانان سره کمولي. حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای پخوا دا شیطانان چې دی دا به په یو بل سپرېدل، داسې به سلسله بره روانه و اسمان ته به ورسېدل. په اسمانونو کې چې به کله الله تعالی ملکو ته په یو څیز باندې امر وکړه او ملکو به ځغلېدلې به د هغې امر د تطبیق دپاره، او دا خبره به د ملکو په خپلو کې سره زمزمه کوله چې موږ په دې شي مامور یو، لکه حدیث ترمذي د امام بغویم راخستی. دا شیطانان به د اسمان ته نږدې ناستو، نو خبر به یې واورېده چې نن داسې یوه خبره وشوه، مثلا په پلانې علاقه باران وریږي، پلانې علاقه کې طوفان راځي، نو بیرته به دا شیطانان راغله. دنیا کې څه خلک و هغې ته کاهنان ویلې، د دوی به د دې شیطانانو سره تعلق و. دې کاهنانو ته به دا خبره په غوږ کې وکړه چې نن داسې یو پیښه کېږي. کاهن به د نورو خلکو ته وویلې چې مثلا نن باران وریږي، یا مثلا نن پلانې سړی مري، یا پلانې علاقه باندې طوفان راځي. نو چې دا خبره به کاهن وکړه، نبی علیه السلام فرمای یوه به یې رښتیا ورسره ملګرې کړه او نورې به یې ورسره دروغ ملګرې کړلې. خلکو به ویل چې هو ته وګوره دا سړی خو رښتیا وایي که نه. ده ویل چې باران کېږي دغه دی، نن باران وورېده. د ویل پلانې علاقه باندې طوفان راځي، طوفان راغی. نو بیا به دا ټولې دروغ او رښتیا خبرې د کاهنانو دې خلکو منلې. دا خلک اوس هم زموږ او ستاسو معاشره کې شته. شریعت ورته کاهن وای، زمونږ او ستاسو په اصطلاح کې خلک ورته پالبینان وای. وی لکه پلاني ځای کې یو سړی دی، تاسو لاړ شئ پالبین دی، پال راته وګوري چې څه به کېږي. پالبین صاحب ناست وي، یا د ملا په نوم باندې، یا د صوفي په نوم باندې، یا د امي په نوم باندې، یا د حاجي په نوم باندې. زمونږ ځوانان هم روان وي، سپینګیري مو روان وي، زنانه مو رواني. پالبین صاحب ته زما پال وګوره چې قصه به څه شی کېږي، لس خبرې ورته وکړي. په لسو کې خو طبعا یوه خبره رښتیا خېږي. په دې وجه باندې په دې خلکو بازار راګرم وي او خلک ترې راتاو وي. او سره د دې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من اتا کاهنا فصدقه، هر یو انسان چې کاهن ته راغی او د دې کاهن تصدیق وکړه، یو د غیب خبره ورته وکړه او د ومنله چې دا خبره همدغسې ده، نو فقط کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم. دا انسان کفر په هغه کتاب وکړه چې کوم کتاب پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل دی. د دې خلکو تصدیق به نه کوي او د دې خلکو وینا ته به اعتبار نه ورکوي. دا کاهنان چې ته به خبره راوړه، نو یو به یې ورته وکړه او نورې به ورسره دروغ ملګرې کړلې. خو چې کله زمونږ او ستاسو شریعت راغی، زمونږ او ستاسو قرآن کریم راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شه، د هغه مبارک د مبعوث کېدو نه بعد دا شیطانان چې کله مغسې د زاړه معمول مطابق یو بل باندې سپرېدل، اسمانونو ته ختل، نو چې کله اسمانونو ته نږدې شول، تاسو که کله فکر کړی د اسمان کې هغه شی داسې وزغلي،
ستوری وزغلی دا ستوری رب العالمین موظف کړه په دې باندې چې تاسو دا شیطانان ولئ هلته چې به شیطان وایسته سکور به ترې جوړ شه شیطانان راغله خپل منځ کې وایي چې تر څو خو دا معمول نه وه موږ به ختلو خبرې به مو اورېدلې اوس ته وګوره هلته چې دی موږ ویشتلی کېږو راز څه شی دی مشر شیطان ورته معلومات وکي سپیخه خو شوې ده چې دا فضا بدله ده او موږ د زاړه معمول مطابق اسمانونو ته نشو ختلی کله چې دوی معلومات وکړه الله تعالی د مکې مکرمې په ځمکه باندې محمد عربي صلی الله علیه وسلم پیدا کړی بیا هغه مبارک مبعوث کا د ده مبارک د مبعوث کېدو نه بعد شیطانان اوس دا وس نه لري چې اسمانونو ته وخیږي ولته خبرې واوري او که خیږي نو دا ستوري ناست دي او دی ولي دوی دا وس او توان نه لري رب العالمین وایي چې دا ستورو کې دوه خوبیانې دي یو دا چې اسمان مې پې ښایسته کړی یو دا چې شیطانان ولي او د قرآن کریم دریم آیت دی رب العالمین فرمایي وبالنجم هم یهتدون دا ستورو باندې خلک لارې موندې کوي اوس خو هلکان دي ساعتونه دي ګړیګانې دي قبله نما ده دا سپین ږیرو ته دا وضعیت معلوم دی الله دې ورته په عمرونو کې برکت واچوي پخوا چې به دوی د کورونه ووتل ستوري به یې په نښه کړي وه دا پلاني طرف ته ځم دا د مشرق طرف ستوری دی دا د مغرب طرف ستوری دی دا د شمال او جنوب طرف ستوری دی دا لارې به دوی په ستورو معلومولې رب او که چېرته به دریابونو کې ورک شول کښتیو کې به ناستو نو نور قبله نما خو نه وه نه مشرق معلومېده او نه مغرب او د دریاب نه راتلل معلومیږي او نه تلل معلومیږي بیا به ستورو ته کتل او لارې به ځان ته په ستورو معلومولې نو درېیمه خوبي رب العالمین په ستورو کې دا ایښې ده چې په دې باندې خلک لارې معلوموي ځان ته لارې په نښه کوي ځان ته دا درې خوبۍ رب العالمین قرآن کریم کې د ستورو بیان کړي راځئ دوستانو مسند احمد کې امام احمد رحمت الله علیه یو حدیث راخستی انس رضی الله عنه چې د نبی علیہ السلام لس کاله خادم پاتې شوی د مبارک د حدیث راوی دی نبی علیہ السلام فرمای ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء نبی علیہ السلام وای د علماء مثال په ځمکه کې دا داسې دی لکه د ستورو مثال په اسمان کې اسمان کې ستوري دي او په ځمکه کې علما دي ښه نو څه چل کېږي یهتدا بها فی ظلمات البر والبحر په ستورو باندې انسان په تیاره کې د وچې په تیاره کې د لمدې په تیاره کې لارې ځان ته معلومولې همدغه شان علما دي یهتدا بها فی ظلمات البر والبحر که په وچه کې تیاره کې راګیري که په لمده کې تیاره کې راګیري نو په دې علماو خلق لار را معلوموي نبی علیہ السلام فرمای فاذا انطمست النجوم کله چې داسې وخت راشي چې دا د ستورو رڼا کمه شي نو قریبه ده چې دا لاره معلومونکي انسانان لاره ورکه کړي ولې لاره خو په ستورو معلوموله او ستوري باندې لاره هغه وخت کې معلومېده چې ستوري کې رڼا وه او چې کله د ستوري نه رڼا لاړه نو قریبه ده چې سړی لاره خطا کړي ځکه بیا خو تا ته څه شی ښکاري نه بیا خو لار درته نه معلومیږي غرض د معزز سامعینو او خاص کر زما طالبانو ورونو نبی علیہ السلام فرمایي چې علما د ځمکې ستوري دي درې خبرې تاسو ته د ستورو باره کې ما وکړې یوه دا چې ستوري د اسمان زینت دی عالمه تا ته د ځمکې ستوری ویلی پکار دا ده چې ته د ځمکې زینت شي او د ځمکې ښکلا شي او عالم کوم وخت کې د ځمکې ښکلا جوړیږي عالم کوم وخت کې د ځمکې ښکلا جوړیږي دا په هغه وخت کې جوړیږي چې یو عالم عالم الدنیا نه وي عالم عالم الاخرت وي او عالم الدنیا چاته وي عالم الاخرت چاته وي شارحینو د احادیثو لیکلي وی عالم الدنیا هغه دی چې کوم عالم دا علم د دنیا د نیې د حصول ذریعه ګرځولی وي او عالم الاخرت هغه دی چې کوم عالم دا خپل علم د آخرت د حصول ذریعه ګرځولی وي دنیا تنها روپو ته نه وای دنیا پیسو ته وای دنیا شهرت ته وای دنیا کبر ته وای دنیا جاه طلبی ته وای دنیا عزت طلبی ته وای دنیا فوقیت ته وای په اقرانو باندې دنیا چې دی دا چې دا علم رستو کا او خواهشات خپل مقدم کا کوم یو انسان چې علم د دغه شیانو د حصول ذریعه وګرځوله دا د آخرت عالم نه دی دا د دنیا عالم دی علم کوم څه دپاره بابر ناست یم چې ته وګوره زه خو په نورو خلکو ډېر
لوړ یم دا خلک په کار د زما قدر وکړي خلک په کار د زما عزت وکړي ما ته د احترام په نظر وګوري نورو ملګرو باندې ځان اوچت شماري په عوامو باندې ځان اوچت شماري او فضیلت چې الله تعالی کوم عالم ته ورکړی د هغې فضیلت معنا دا نه ده چې عالم وایي چې زه اوچت یم او تاسو ټول زما نه ښکته یاستئ نه عالم به خپله دا شی نه وایي د ده فضیلت عند الله دی علم به د کبر ذریعه نه ګرځئ علم به د دنیا د حصول ذریعه نه ګرځئ علم به د فوقیت ذریعه نه ګرځئ علم باندې به دنیا نه را حاصلئ په علم به خپل خواهشات نه پوره کوئ کله چې دې دا ټول شاته کړل او علم دې صرف او صرف دې دپاره وکړه چې زه په دې علم آخرت را حاصل کم او د رب العالمین رضا را حاصل کم ته عالم د آخرت د ځمکې ښکلا په هغې صورت کې ګرځئ او که خدا ناخواسته علم د دې بیکاره شیانو د حصول ذریعه ګرځولې وه فکر مه کوه چې زه د عالم د آخرت یم عالم د آخرت نه عالم د دنیا یې د الله تعالی په درګاه کې مقام نه لري که ته وایې چې ملا صاحب کې به دا ټول خویونه وي ته وګوره دومره لوی خدمت یې روان کړی دی که دا قبول عند الله نه وای دا دومره لوی خدمت به یې نه کولی امام رباني رحمت الله علیه وایي خپل خدمت ته دې نه خوشحالېږي ولې ان الله لیؤید هذا الدین بالرجل الفاجر کله داسې مو شي چې خدای تعالی د دین تایید په یو فاجر انسان باندې هم کوي فاجر انسانی د دین کار تی واخلي مولا صاحب د دې ته خوشحالېږي نه چې زه د دین خدمت کوم نه خدمت خو کله د فاجر انسان هم خدای تعالی اخلي امام رباني رحمت الله علیه وایي که چا علم د دنیا د حصول ذریعه ګرځولی وي وایي که څومره هم د دین خدمت وکړي دا دین د ده دپاره نافع نه دی ولې وایي د ده مثال داسې دی لکه د یوې تیږې یو تیږه د سنگ فارس ورته وایي یا لکه نه لرګی دا پخوا به خلکو دړې سوځولې دړې ته اور واچوه یا شمې ته اور واچوه شمه بلیږي خلک ترې استفاده کوي خلک ترې رڼا اخلي خپل کارونه مخې ته پې وړي خو اما خپله شمې د دې رڼا نه هېڅ ګټه مو وانه خستله توره تیاره وي پکې خلک وایي د ډیوې لاندې تیاره ده ډیوې د دې رڼا نه فایده وانه خستله او خلک ترې فایده اخلي عالم به زینت د دنیا هغه صورت کې ګرځي چې کله دی عالم د آخرت وي نه عالم د دنیا په کار دا ده چې علما او طلبا زمونږه علما د آخرت اوسېږي نه علما د دنیا او دویم د ستوري خاصیت دو چې شیطانان ویشتل نو خو اسمان کې شیطانان ویشتل تا تم نبی علیہ السلام وی چې اے عالمه ته د دنیا ستوري اسمان کې شیطانان ویشتل ستا مسؤلیت څه شی دی ته به په مځکه کې شیطانان ولې ته په ځمکه کې باید چې رجوما لشیاطین اوسېږي او شیطانان څوک دي علما زمونږ ناست دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې په آخره زمانه کې زما امت به په 3 ډلو تقسیمیږي یوه ډله دا به جنتي ډلې وي 2 ډلې دا به جهنمي ډلې وي په دغه یوه ډله کې چې کم حق پرسته عالم دی د ده مسؤلیت به څه شي دا کم شریعت چې د ده مخې ته پروت دی دا کتاب و سنت د ده مخې ته پروت دی دا دین د ده مخې ته پروت دی د ده کار به دا وي چې د دغې پاکې او سپېڅلې عقیدې خلاف چې هر څومره جماعتونه دي لکه څنګه چې په اسمان کې ستورو شیطانان ویشتل په ځمکه کې به علما نیکان علما دغه بدکرداره علما اولي او د هغوی دا باطل افکار به خلکو ته ښکاره کوي دا باطل نظریات به خلکو ته ښکاره کوي باطل عقیدې به خلکو ته ښکاره کوي لهذا که په مخ د مځکه عالم موجود وه او د ده په مخ کې د باطل عقیدې اشاعت کېده د ده په مخ کې یو باطلې ډلې خپلې عقیدې ته دعوت ورکو او د هېڅ هم نه ویلې غلی ناستو ملا صاحب و امامت رانه خراب نشي مقتدي صاحب خفه نشي مدرس په مدرسه کې او محتمم رانه خفه نشي ملا صاحب په علاقه کې اوسېده ویلې چې ټول علاقه او ولایت مې قدر کوي که زه یو سړي باندې رد وکم چې د ده عقیده خرابه ده مقبولیت به مې د خلکو په منځ کې ورک شي دا ټول خلک به راته راغونډېږي نه راځه اوس د ټولو خلکو دپاره مرجع یم یو هم راته را روان دی او بل هم راته را روان دی نو په دغې اساس باندې او په دغې بنیاد باندې دا سړی رجوما للشیاطین نه دی دی دې پوه شي په دې باندې چې دی عالم د آخرت نه دی بلکې عالم د دنیا دی ويسترقي لي ممي عالمة أورادي وظيفة مي عالمة لحق ولباطل ندي خبر كرم حنقائي مدرسة مي عالمة نعرة تكبير نعرة تكبير
طالبان ورونو علماء زمون التماس او سوال درته کوم رجوما للشیاطین اوسېږئ د خپل اسلام دفاع وکئ د خپل عقیدې دفاع وکئ هغه شبهات چې په دې پاک سپېڅلې عقیدې باندې خلک راواردئ او زما او ستا کشران او عوام د هغې باطلو شبهاتو په وجه باندې د دې پاکې او سپېڅلې عقیدې نه ګرځوي او معرضین کوي په کلکه د خپلې عقیدې دفاع وکئ په مېړانه د خپل عقیدې دفاع وکئ او اغیارو ته چې هر څوک د دغې پاکې او سپېڅلې عقیدې په خلاف لګیا دي نشریات کوي دندان شکن جواب ورکئ په علمي میدان کې جواب ورکئ د جنگ په میدان کې جواب ورکئ په اخلاقي لحاظ جواب ورکئ داسې نشي خدا ناخواسته چې ستا په وجود کې ستا ولس د یو باطلې عقیدې ښکار ګرځي ستا په وجود کې ستا ولس د یو بدعمله ملا پسې روانېږي ستا په وجود کې ستا ولس د هغه عقیده خرابېږي ستا په ولس کې ستا په وجود کې ستا ولس د مستشرقینو د شبهاتو ښکار کېږي نه ته باید رجوما للشیاطین اوسېږي دا ضرور نه ده چې ته د مقبول عند الکل که دا ټول د قدر نه کوي یو څو مخلصان به رب العالمین پیدا کړي او به د داسې قدر وکړي چې د زرو کسانو نه به د لس کسان ډېر قدر وکړي د همدې وجې نه علما زموږ لیکي راځي روایاتو کې اذا رأیت رجلا محبوبا عند اقرانه کله تا یو عالم وکته یو انسان دی وکته دا په ټولو اقرانو کې محبوب و هر چا ورسره مینه کوله هر چا ورته ښه سړی ویلې وی علما لیکي په دې پوه شه چې فعلم انه مداهن ته په دې پوه شه چې دا سړی ښه سړی نه دی چې دا ټول خلک ورته ښه وایي دا ملا ښه ملا نه دی چې دا ټول خلک ورته ښه وایي دا ملا به مداهن وي دا به غوړمال وي دا به هر چا ته تیل لګوي هر چا سره به گزاره کوي هر چا سره به روش کوي نه عالم باید رجوما للشیاطین وي نیکان باید ورسره محبت وکړي بدان باید چې دی ترې نه کرکه وکړي نفرت ترې نه وکړي او لرې ترې نه لاړ شي نو چې کله ته رجوما للشیاطین وګرځېدلې او شیطانان دې وایشتل ته بیا د ځمکې ښکلا او که رجوما للشیاطین نو ملا د ځمکې ښکلا نه ده دا د ځمکې زینت نه دی او درېیمه مرتبه کې د ستوري خاصیت څه شو خلکو پې لار معلوموله عالمه ستا صفت به په مځکه کې څه شی وي تا باندې هم باید خلک لار معلومه کړي تا ته وګوري ستا سیرت ستا اخلاق ستا کردار ستا ژوند ستا انفرادي حیثیت ستا اجتماعي حیثیت دا باید داسې اوسېږي چې تا پسې خلک روان شي او تا خلک په مثال کې وړاندې کړي روایت د بخاري دی عمر رضی الله عنه یو ورځ احتلام وشه مبارک لاړه د اوبو په غاړه ناست خپل لباس وینځي شاته خلک منتظر دي چې د مبارک راشي موږ جمع وکړو کله چې راغی صحابه کرام ورته یا امیر المؤمنین نو لباس خو نور و نور لباس به دې اغوستی وای دا دومره وخت د لباس په وینځلو تیر که قریبه ده چې موږ نه نوره جمع قضا شوې وای نو تاسو ولې نور لباس نه اغوسته چې د لباس په وینځلو مو دومره موده تیره کړله عمر رضی الله عنه ورته په جواب کې وای نحن ائمه یقتدا بنا ای صحابه کرامو موږ د خلکو امامان یو خلک موږ پسې اقتدا کوي دا کار مې دې دپاره وکړه چې تصور وکړه خلک زما کردار ته وګوري چې احتلام دې وشه لباس وینځه یو مسله خلک زده کړي زموږ عمل خلک څاري زموږ کردار خلک څاري زموږ ترتیب خلک څاري عالم باید د اهتدا او د اقتدا یو نمونه اوسېږي نو چې کله دا درې واړه خویونه په انسان کې موجود وه هم د ځمکې ښکلا وه هم د شیطانانو ویشتونکی وه هم د خلکو دپاره مقتدا او محتدا وه دا عالم د آخرت دی دا د ځمکې ښکلا ده چې بس دوی اصلاح شول معاشره خپله ورسره اصلاح ده رب العالمین دې موږ او تاسې ټول اصلاح کړي دا مدرسه چې کال په کال په دې خوشحالیو کې موږ را شریکېږو او راځو دلته الله تعالی دې عرب ګل مولوي صاحب او د هغې چې څومره اعوان او دوستان دي عوام دي او که خواص دي د دې مدرسې په چارو کې د دې په تمویل کې د دوی سره څایه کوي مالی او جاري کومکونه ورسره کوي رب العالمین دې ټول په دنیا او آخرت ورته قبول کړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته